طالبانو تورخم کې پاکستانیانو ته د دروازې جوړولو اجازه نه ده ورکړې. دواړه لوري ګوته په ماشه دي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام مشرانو پاکستان ته اجازه ورکړه چې تورخم کې دروازه جوړه کړي. دوی فکر وکړ چې طالبان به هم په پټو سترګو دوی سره بله دروازه هم ومني، خو ښکاري چې طالبان ورسره داسې خیانت نه مني. تازه خبر دا ده چې تورخم دروازه تړل شوې. طالبان وايي پاکستان یو ځل بیا د تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو پر مخ وتړله. په ننګرهار کې د باختر خبري اجانس څانګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیګا ناوخته د پاکستاني چارواکو له لوري تړل شوې ده. باختر د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستاني لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې 20 متره رامخکې د لوحې په پلمه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی یې مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه وتړله. تورخم څخه ځایي سرچینې وایي چې طالبانو ته د مرکزي حکومت لخوا امر شوی چې پر افغان خاوره د پاکستان هیڅ ډول تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورنکړي او په ټول توان سره هڅه وکړي چې مخنیوی وکړي. سرچینه زیاتوي چې تورخم کې میشت طالبان وایي که په زور د یادې دروازې د لګولو هڅه وشي نو دوی چمتو دي چې پاکستاني ځواکونو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. عام افغانان هم له طالبانو غواړي چې پاکستان ته د سر ټیټ نه کړي او د سر په بیه د پنجابیانو پر ضد د هېواد د لویشت خاورې څخه دفاع وکړي. یاده دې وي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پر ډیورنډ کرښې د پاکستان او طالبانو ترمنځ بېلابېلو ځایونو کې جګړې شوي چې طالبانو پاکستاني ځواکونو ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.